دا وخت موبایل واورو څه په یاد اورې. ډیره مننه دلیپ صاحب او د هیواد پښتو ادبي ثقافتي تړون ټولو ملګرو شاعرانو ادیبانو ډېر ښکلی پروګرام هم جوړ کړی و، ډېر ښکلی بنډار پکې د کیف صاحب ښکلی غزلو ډېر خوندونه مې ترې واخیستل. موږ مسافر یو بهر چېرته کله کله سم شو غونډې له لړ شو یا داسې اجلاسونو له ډېر خوند مې ترې واخیستی. ډېر ښکلي د سوچ ملګري را جمع شوي دي او بلا خوندونه مو ترې واخیستل. ډېره مننه د ټولو ملګرو. غزل درته ووایم ووایه د سید فارس ډېره مننه کوو ډیوټي کوي کیف سره. مطلب ہے جی څوک هندو څوک عیسائی څوک مسلمان مري، څوک په ګټه باندې مري څوک په تاوان مري. د انسان د مهذب شان دنیا کې د انسان د مهذب شان دنیا کې د ادم زامن په مثل د حیوان مري. ډېر ښه شی دی. دا تپوس د وخت حاکم نه کچاو کړو، دا تپوس د وخت حاکم نه کچاو کړو، دلته ولې د انسان په لاس انسان مري. د مغرب په خاوره امن دلته جنگ دی، د مغرب په خاوره امن دلته جنگ دی، پښتانه زلمي پکې د ګل په شان مري. دا زمونږ بدبختي نه د نو دي، دا زمونږ بدبختي نه د نو دي، وار په وار په حادثو مو رهبران مري. ستا د مخ د کائنات حسن پر زیات شي، ستا د مخ د کائنات حسن پر زیات شي، میرات مړی دا ګوګل ستا په فیضوان مري.